بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. دا وخت چې د پښتنو نویو نسلونو د نورو ژبو په زده کولو ګڼ کمالونه زده کړي دي، بل خوا یو شمېر بهرنیانو هم د پښتو په زده کولو نه یوازې دا سندریزه ژبه لا ښکلې کړې ده، بلکې په دغه ژبه کې تحقیقاتو سره یې خپل کمالات اوج ته رسولي دي. سارا هیرمن چې د فرانسې ده، څو کاله وړاندې افغانانو سره د مرستې مسؤلیت پر غاړه و او نه یې شوای کولی د دوی په ژبه ورسره وغږیږي او په زخمونو یې پټۍ کېږدي، مګر بیا یې دا ژبه داسې روانه زده کړه چې سړی اوس ډېر کم احساس کوي چې دا به د سارا هیرمن دویمه ژبه وي. سارا هیرمن د پښتو زده کړې تدریس هم کوي، بهرنیانو ته د پښتو ژبې تدریسي کتابونه یې هم لیکلي دي او په پښتونولۍ باندې دا مهال دکتورا هم بشپړوي. خوشبختانه نن یې ستاسو له سعید شینواري سره ځانګړې خپرونه کې لرو. ستړي مه شئ سارا جانې، په خیر راغلی، اختر دې مبارک شه. مننه، تاسو هم ستړي نه شئ او ستاسو دې هم د اختر لپاره مبارکي درته وایم. پښتو دې زده کړې، پښتنو سره دې وخت تېر کړی، آیا اخترونه لمانځي؟ او پښتنو سره رښتیا مې ډېر وخت تېر کړی دی او زه هم اختر لمانځم. نو بیا په د اختر کې د پښتنو جامې، وچې میوې دا بیا څنګه پیدا کوي که نه صرف یې لمانځي؟ دلته په فرانسه کې نه، زه معمولا پښتانه جامې نه اغوندم د اختر په ورځو کې، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې اختر نه یوازې د پښتنو یو جشن دی، دا یو مسلماني جشن دی، نو په دې خاطر زه دودیز کالي نه اغوندم په دې ورځو کې، یعنی خصوصي پښتانه جامې. صحیح. او بیا د پښتنو وچې میوې دا پیدا کوي که نه؟ پیدا کېږي، هو، او وچې میوې زه خورم او خصوصا هم د اختر په ورځو کې، ځکه چې په پاریس کې اوسېږم او په پاریس کې نه پوهېږم چې تاسو ته معلوم دی، خو د ډېر وړوکي بازارونه دي او هلته افغان سوپرمارکټونه دي چې وچې میوې خرڅوي، نو زه د دې ځای څخه اخلم او کور ته یې راوړم او دا یو عادت دی چې زه لرم د ډېر پخوا، ځکه چې فرانسه کې هم موږ ډېرې وچې میوې خورو، نو یعنی هم یو زما فرانسوي عادت دی او هم زما د پښتو د زده کولو له امله هم دا عادت شوی ده. سارا جانې دغه تا ته خپل فرانسویان د اخترونو د نوي کال یا د پښتنو د خاص ورځو مبارکیانې درکوي یا درته څوک راځي په اخترونو کې که نه؟ د اختر لپاره خلک راځي، فرانسویان چې مسلمانان دي مثلا زما کور ته راځي، نوي کال، نوروز او نورو وختو لپاره نه، خصوصا نه، خو لږ څه هم مهم ده چې کیدای شي یو ځل بیا ووایم چې دا یعنی دا یو پښتو دود نه دی، یعنی اختر، نوروز دا جشنونه دي چې اختر یعنی 1 میلیارد کسان اختر لمانځي په ټوله دنیا کې، او د نوروز لپاره هم نه یوازې افغانستان کې لمانځل کېږي، ایران کې، تاجکستان کې، ازبکستان کې، نو په ټول منځري ختیځ کې لمانځل کېږي. او نو دا شیان مثلا نه خصوصا د پښتنو سره لمانځوم، خو که چیرې مثلا زموږ په پوهنتون کې په عینالکو کې هر کال د نوروز لپاره جشن جوړېږي، خو زه نشم ویلی چې یوازې د پښتنو سره زه یې تېروم، د هر چا سره زه یې تېروم چې دا جشن لمانځوي، خو فرانسویان معمولا په دې باندې خبر نه دي. صحیح. او سارا جانې ګڼو خلکو چې دا د افغانستان نه د باندې دي، دوی چې پښتو زده کړې بیا یې ځان ته پښتو نومونه هم ایښي دي. ما په دې جرمني کې یو سړی ولیده، هغه ځان ته زمری نوم ښی، دا پښتو نوم شته که نه؟ زه ډېر حیران پاتې شوم چې زه دا خبره اورم، ځکه چې دا داسې کیسه مې په ژوند کې نه ده اورېدلی. لومړی ځل ده چې دا اورم چې یو کس یو نوم اخلي، یعنی زه څوک نه پېژنم چې مثلا یوه ښځه پښتو زده کوي او بیا وایي چې زما نوم به زرمینه یا زرغونه یا ښایسته وي. نو ما په خپله داسې نوم نه ده اخیستلی، زما نوم خو ساره ده. تاسو پوهېږئ چې دا یو نوم دی چې په ټولو دینونو کې راځي، نو ما دا احساس نه درلود چې زه باید دا یو نوم انتخاب کړم، ځکه چې زما نوم بیخي ټوله دنیا کې پیدا کېږي. صحیح. ته راته ویلی شي موږ ته خو هغه دغه معلوم دی، ساره څوک وه په نورو دینونو؟ بلکل، ساره تاسو پوهېږئ د ابراهیم ښځه وه. بلې بلې، ډېره نازولې مېرمنه وه.
نو یعنی هم یو یهودي نوم دی هم یو عیسوي نوم دی او هم یو اسلامي نوم دی په درې دینونو کې سره شته دي او تا وایي چې ما ته نومونه نه دي معلوم د چین غوټۍ دا د چین جنکیانو چې څومره پښتو زده کړي ځان باندې پښتو نومونه ایښي دا رواج فکر کوم دوی راوستی دی بیا په جرمني کې نه امکان شته دي ځکه چې دلته په فرانسه یعنی زه ډېر کسان پیژنم کله چې اسلام قبولوي په فرانسه کې بیا یو اسلامي یعنی یو عربي نوم اخلي دا رواج ما ته معلوم دی خو د پښتو لپاره د لومړی ځل دی چې زه دا شی اورم خو شاید وي رښتیا ده چې په چین کې ځکه چې رښتیا ده چې خو زه نه فکر کوم چې چین کې نه یوازې د پښتو لپاره دی ځکه چې کوم چینایان چې فرانسې ته راشي هغوی هم یو فرانسوي نوم اخلي ځکه چې نومونه یې زموږ لپاره د تلفظ لپاره سخت دي زه فکر کوم نو شاید یو خاص شی وي یو ځانګړتیا د چینایانو یا د جاپانیانو ځانګړتیا وي صحیح خزر اوس خو د نوم نشته خو که چېرته پښتو نوم ستا وایې پښتني ټولنه کې پیدا وی بیا د کوم نوم خوښېده چې تا د خلکو اخیستی دا نه پوهېږم کوم نوم ښایسته ښایسته نوم دی یا نه پوهېږم یا زرغونه هم زما خوښېږي ځکه چې شین رنګ ډېر ښایسته دی نه پوهېږم ما داسې فکر کله نه ده کړی تاسو پوهېږئ هېڅکله یو ماشوم خپل نوم نه انتخابوي همیشه بل څوک یې د هغه لپاره انتخابوي نو زرغونه په پښتو تاریخ کې یو نوم هم ده پېژنې نه پېژنم دا د احمدشاه بابا مور رښتیا دا زه نه پوهېدلم ښه کېدای شي زرغونه هم ښه نوم دی په پښتو کې نومونه پېژنې ځینې د ښځینهو چې ډېر تاریخي نومونه دي مثلا ملاله نازوانه دا خلک پېژني او ملاله پېژنم د میوند ملاله پېژنم او بالکل ساره جان دا پوښتنه به تا ته ډېره زیاته خلکو کړي او ضرور هم نه چې ډېره تکرار شي خو دا زموږ خپرونه چون داسې ده چې ډېر خلک یې ګوري زه ضرور ده چې بیا یو وارې تکرار کړم ولې د پښتو زده کړه ضرورت یې څه و تا دپاره نو ما 2018 کال کې پښتو شروع کړی دی ولې زه فرانسه کې وم هغه وخت کې ډېر کډواله د افغانان راغلي وو او ما ورته د فرانسوي ژبې درسونه ورکول او معمولا کوم خلک چې راغلي وو هغوی په انګلیسي باندې نه پوهېدل او زما په درس باندې نه پوهېدل او نو سخت وه چې زه ورسره خبرې وکړم ځکه چې موږ ترمنځ کې کومه ژبه نه درلودله او هر څومره چې ما کوشش کوه چې زه ورته زما مورنۍ ژبه زده کړم ما دا احساس درلود چې هغه سخت زما په خلاف کې و او زه نه پوهېدم چې دا خو ولې ځکه چې زما هېواد کې دي دا ژبه د هغوی لپاره پکار دی او ورو زه پوه شوم چې هغوی فکر کوي چې زما کار لکه استعماري کار به وي او نو په دې خاطر زه پوه شوم چې هر څومره چې زه کوشش کوم هغوی به زما په خلاف وي او کومه ورځ چې ما ورته وایي چې سمه ده نو زما ژبه تاسو نه غواړئ زما ژبه زده کړئ خیر دی خو زه غواړم ستاسو ژبه زده کړم او دغه ورځ ما دا خبره وکړله ټولې دروازې خلاصې شولې ویې ویل چې سمه ده داسې دا معنه دا معنه لري او بیا یې همداسې زموږ دوه کلتورونو ترمنځ یو پل جوړ شو او زه ځکه چې زه نشم ویلی چې کوشش یې نه کوم خو زموږ د کلتورو ترمنځ دومره فرق و چې هر څومره چې کوشش کوئ چې زما طرف ته راشي کفایت نه کول زه هم په یوه اندازه مجبوره شوم چې هغوی طرف ته راشم تر څو چې بیا موږ یو بل سره خبرې کولی شو او ارتباط جوړولی شو نو دا بیا د شاګردانو نه زده کړه که خپله د نورې لارې تعقیب کړې اول د شاګردانو له لارې او له دې نه وروسته څو میاشتې مې تېره کړلې ورسره چې ما ته پښتو ژبه زده کړي ډېر مهربان وو خو هغوی استادان نه وو او بعضې هم دومره تعلیم یافته نه وو نو د الفبې د زده کولو نه وروسته څه شي نور مې نشو زده کولی په ګرامر باندې نه پوهېدل تاسو خو پوهېږئ هم افغانستان کې تر 12 صنف پورې هېڅوک ګرامر نه زده کوي افغانستان کې څوک نه پوهېږي چې یو فعل یو مفعول دی ډېر کم کسان د دې شي په اړه معلومات لري نو یو بهرنی چې یو ژبه زده کوي هغه باید بالکل دا معلومات لري نو په دې خاطر مې تصمیم ونیوه 2018
شپږ میاشتې وروسته تر دې چې ما شروع کړې ده د پښتو سره تصمیم مې ونیوه چې زه باید یو استاد ولرم او شکر وباسم ځکه چې په پاریس کې یو پوهنتون و نو ما بیا په پوهنتون کې د پښتو ژبې درس شروع کړی. په پاریس کې پښتو څانګه شته دی ډپارټمنټ شته؟ او یو پوهنځی شته د یو انسټیټوټ دی یو دولتي پوهنتون دی چې د مشرقي ژبو او تمدن انسټیټوټ نومیږي. هلته زه تدریس ورکوم د پښتو ژبې او مخکې زه محصل او موږ هر کال شاګردان لرو هلته چې پښتو ژبه زده کوي. نو یوازې صنف کې ته ناسته وې که نور بهرنیان فرانسویان هم راته پښتو زده کوله؟ نه زه چې وم هغه وخت هېڅوک هېچا پښتو نه زده کوله. متاسفانه زه په صنف کې یوازې وم. یو بل کس و په لومړي صنف کې یو افغان و چې وخت چې 10 کلن و کله چې هغه راغلی و فرانسې ته خو هغه درس ته دومره نه راته نو زه یوازې وم. نو بیا استادانو د پښتو زده وه که نه درته به ویل چې بس خپله زده کوه انټرنیټ ګوره چیان ګوره؟ فرق نو یو استاد مې و د ګرامر استاد چې ایټالوي کس دی چې ډېر تکړه په ګرامر کې دی و هغه ماته د ګرامر په اړه ډېر ښه معلومات ورکول او دوه نور استادان مې درلود چې دواړه پښتانه دي چې ډېر سخت کوشش کوه ماته یې یعنی چې اسانې جملې جوړې کړې چې اسانې جملې جوړې کړې نو د هغوی سره هغوی سخت کوشش وکړ. صحیح. نو زه ویلی شم چې ماته یې د کلتور په اړه ډېر معلومات راکړي دي نو زه د دې شي لپاره خوشحاله شم او اوس تر اوسه پورې موږ په تماس کې یو په رابطه کې یو او په پښتو یو بل سره خبرې کوم. نو دغه پښتو زده کولو ستا کوم کارونه غیر له دې نه چې افغانان چې هغه تا ورسره تدریس چارې مخته وړي هغوی رام کې نورې کوم کارونه درته اسانه کړه؟ آیا یوازې اوس ډېر ښه ویل کولی شي خبرې کولی شي که مقالې هم همدغسې لیکي چې سره کم غږېږي په پښتو کې؟ نو تاسو پوهېږئ زه شکر ده که زه پوهنتون ته لاړم نو په پوهنتون کې پښتو مې زده کړي دي یعنې چې زه لوستلی شم زه لیکلی شم زه خبرې کولی شم یعنې یوه ژبه نه یوازې خبرې کول دی او نو د دې یعنې د پښتو د زده کولو له امله ډېر شیان ډېر نوي امکانات خلاص شوي دي. نو زه اوس استاده شوی یم کله چې پښتو مې زده کړې ده له دې نه وروسته زه افغانستان ته لاړم هلته مې وظیفه درلودله زه ترجمانه وم او دلته په فرانسه کې زه هم په ادبیاتو باندې کار کوم زه شیان ترجماني کوم خو ځکه چې لا څه یو نوی شی دی د پښتو په فرانسه کې دومره مشهور نه دی زه باید هر څه په خپله جوړه کړم هېڅوک ماته زنګ نه وهي چې زه دا شی پکار دی زه یو پروژه جوړوم زه وایم چې دا زړه مې کېږي زه باید د دولت وړاندیز وکړم او مبارزه وکړم تر څو چې دا پروژه رښتیا شي. نو امکانات شته دي خو باید هم امکانات په خپله جوړ کړو. زه به درته یوه ټوکه وکړم ساره جانې په د ننګرهار پوهنتون کې زموږ یو استاد و هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته ویلي ویل چې هلکانو دا یاګانې زده کوئ یاګانې زده کوئ تاسو باندې خدای که څوک روغتون کې مریضانو ته پیچکارۍ وکړي یا وینه درته وخیجي نو تاسو یاګانې زده کوئ. آیا یاګانې زده کول په پښتو کې تا لپاره هم سخت و که یوازې زموږ په افغانستان کې خو پښتنو هلکانو ته سخت یوازې د پښتنو لپاره سخت دی. دا یاګانې 15 دانې دي په 15 دقیقو کې زده کېږي یو فرانسویانو لپاره او یو هم د پښتنو لپاره دی. مشکل څه شی دی؟ مشکل دا دی چې استادان یې په ډېره سخته توګه تشریحات ورکوي که چیرې تاسو غواړئ زه یو هم تاسو ته دا درس ورکوم تر څو چې ټول افغانستان پوهېدلی شي دا زه کومه ستونزه نه لرم ډېر اسان کار دی هر څوک پوهېدلی شي هم څوک چې بې تعلیمه وي په دې شیانو باندې پوهېدلی شي ځکه چې یوازې د تلفظ خبره ده. او ځینې غږونه د پښتو داسې دي چې په فرانسوي کې یا په نورو ژبو کې نشته دی دا ته ډېر ښه ادا کوې ډیره سخته نه وه درته که څنګه چل بعضې اسان نه دي فرانسویانو لپاره رښتیا ده چې مثلا زما شاګردان په اول کې ه خ او غین ترمنځ فرق نشي کولی زه فکر کوم چې دا دومره سخت نه دی په څو میاشتو کې بیخي زده کېږي
کوم شی چې تر اوسه پورې سخت دی او زه فکر کوم چې زما په لهجه کې تاسو یې هم اورېدلی شي دا قاف دی قاف او قاف دا زما لپاره تر اوسه پورې زه باید همیشه په دې باندې تمرکز وکړم او فوکس وکړم چې زه یې په سمه توګه تلفظ کړم نور شیان نورې فکر کوم چې نورې غږونه په فرانسوي ژبه شته صحیح او دا ژبې چې خلک زده کوي مثلا زه چې جرمني زده کوم د دوی دا د خبرو رفتار نه دا ډېر تیز دی ټیمپو یې ډېره تیزه ده زه کله فکر کوم چې دوی په 1.5 سل ټیمپو کې غږیږي پښتانه ما دا داسې ښکاري چې دوی په 100 کې غږیږي یا په 90 ټیمپو کې غږیږي دې ته پام شوی چې پښتانه تیز غږیږي خبرې زر کوي که په کلاره کوي فرق لري بعضی کسان ډېر ورو غږیږي بعضی کسان ډېر تیز غږیږي مثلا زه چې اوس ترجماني کوم په فرانسه کې زه ډېر د ځوانانو لپاره ترجماني کوم چې 15 کلن دي دومره تیز غږیږي دومره داسې لهجه استعمالوي چې زما لپاره ډېر سخت دی خو زموږ ځوانان فرانسویان هم همداسې دي او نور خلک شته دي چې ډېر ورو خبرې کوي نو فرق شته هر کوم انسان دی په ژوند پښتو لهجو باندې پوهیږي پښتو خو ډېرې زیاتې لهجې لري خوستي لهجه ده وزیرستاني لهجه ده پیښوري لهجه ده ننګرهاري لهجه ده د کندهار د جنوبي لهجه ده رقم لهجې لرو موږ شینواري خپل لهجه لري او بالکل یعنی ډېرې لهجې شته دي او یعنی زه معمولا کله چې څوک یو د ولایت څخه راځي چې زه پوهېږم چې زه د هغه لهجه څه شي دی ځکه چې زه هم دغه ولایت ته تللې یم یا تللې وم زه معمولا زه پوهېدلی شم چې تاسو د کوم ولایت څخه یاست واو ډېر ښه زه غلطي کوم خو معمولا زه پوهېدلی شم زه درته په یوه لهجه کې غږېږم ما ووایه چې په کومه لهجه کې وغږېدم بیا به د هغې پوښتنې جواب هم راکړي که نه دا به سخته وي چېرې زه یوه غلطي کوم فرانسه کې فکر کړم چې دا دود ګرځېدلی دی چې خلک پښتو ژبه زده کړه نو هغوی د پښتو ژبې سره ولې دومره علاقه لري ولې زه به زده کوي زه باید لهجه ووایم یا زه باید پښتني ته ځواب ورکړم لهجه ووایه لهجه رانه غلطه هم شوه لهجه د ختیځ لهجه ده ما به ویلې وه چې لغمان شینوارو لهجه وه شینواري دی دا زه نه پوه سمه ده دومره ډېر نه پوهېږم ډېره کسلي ویله ډېر خلک په دې هم نه پوهېږي دا ولې په فرانسه کې اوس دې ورځو کې خلک پخوا داسې ما اورېدل که نه چې دوی که زده کوي فارسي ادبیات ډېر زده کوي دري ژبه زده کول غواړي اوس داسې فکر کوم چې محصلین هم ډېر شوي دي دا څه دپاره دومره ډېر شوي دي علاقه ولې زیاته شوې زه نشم ویلی چې ډېر یعنی د پخوا په نسبت ډېر کسان علاقه لري چې پښتو ژبه زده کړي دا واقعیت دی ځکه چې ډېر کسان اوس د پښتنو سره مرسته کوي په کمپو کې او ډېر افغانان راغلي دي او خصوصا ډېر پښتانه راغلي دي نو د کلتور سره ډېر زیات فرانسویان لکه د کلتور سره آشنا شوي دي او اوس زړه یې کېږي چې د کلتور سره بلد شي خو بیا زه نشم ویلی چې دومره ډېر کسان غواړي پښتو ژبه زده کړي تاسو پوهېږئ په پوهنتون کې تر اوسه پورې مونږ لکه 3 4 5 نفر لرو صنف کې دومره ډېر نه دي خو رښتیا ده چې زړه یې کېږي چې د پښتو ژبې لپاره ډېر کار وکړي نو په دې خاطر رسنیو ته راځي او ډېر کارونه کوي خو تر اوسه پورې مونږ دا ټولنه ډېره کمه ده خو رښتیا ده چې یو شوق شته چې شروع شوی دی او چې باید په دې باندې کار وکړو چې زیات شي ساره جانې دا پوښتنه هیڅ لازمه نه ده خو اوس تا ډېره ښایسته پښتو زده کړې ده او په پښتنو باندې هم مینه یې د پښتنو سره د خدمت هم ډېر کړی دی نو ضرور ده چې یو حاشوي پوښتنه درنه وکړم دا موږ پښتانه له کلونو راهیسې یوه ډېره بده تجربه لرو چا هم چې موږ سره په پښتو ژبه خبرې کړي دي وروسته بیا ډېر وروسته بیا په کتابونو کې راغلي چې هغوی په پښتنو کې دننه استخباراتي ماموریتونه چلولي دي د پښتنو دا شرط څومره سم دی نو اول رښتیا ده چې ډېر کسان یعنی ډېر نه خو څو کسان راغلي دي لکه الفینستون لکه دغه وخت څخه راغلي دي او هغوی د سیاست
له امله راغلي وو افغانستان ته که روسان وي که بریتانیان وو. زه دوه شیان ویلی شم. اول رښتیا ده چې هغوی د ژبې لپاره د کلتور لپاره ډېر کار کړی دي. بعضې غلطي یې ویلي دي خو بعضې شیان هم یعنې لومړیځال وو چې یو څوک د لویدیځ څخه راغلي وو او چې دا کار وکړي او دغه کسان جاسوسان نه وو خو له دې نه وروسته د هغوی کارونه په سیاست باندې استفاده کړي دي. نو دا یو شی دی. بیا تاریخ راغی او رښتیا ده چې معمولا ډېر لکه هغه کسان چې پښتو ژبه زده کول معمولا هغوی کوم سیاسي هدف لرل. بالکل. خو زه هم ویلی شم چې تقریبا نه پوهېږم خو لاس لکه څو کاله کېږي چې ډېر پښتانه راغلي دي یورپ ته او چې اوس داسې نه ده چې یوازې کسان افغانستان ته ځي. اوس افغانان هم ټوله دنیا ته راځي او ډېر کسان دا ژبه زده کوي او هغوی بیخي په سیاست کې بیخي برخه نه اخلي. هغوی معمولا کوم کسان چې اوس زه پېژنم چې پښتو ژبه زده کوي هغوی ولې دا ژبه زده کوي؟ ځکه چې هغوی یو افغان پېژني چې داري کارونو کې مشکلات لري یا کور یې نه لري یا په کام کې ژوند کوي یا فامیل څخه جدا اوسېږي. فامیل افغانستان کې دی نه پوهېږي چې څنګه فامیل راوړلی شي. هغه ورسره مرسته کوي یا خوراک یې نشته یا خیمه نه لري هر څه. او د دې کسانو لپاره هغوی دا ژبه زده کړي تر څو چې ورسره خبرې کولی شي او معمولا دغه کسان هم سخت زموږ د دولت په خلاف دي. نو هېڅ امکان نشته چې هغوی جاسوسان شي. زموږ دولت به هېڅکله ونه مني چې موږ جاسوسان. دا هسې یوه پوښتنه وه. زیاتره دا پوښتنه موږ د چینیانو په اړه اوس لرو. تاسې خو بل انسان یاستئ، هر سړی پېژني تاسې. داسې کومه خبره نه وه. باید انسانیت وګورئ. که یو کس تاسو ته نورمال ښکاري، ښه ښکاري، فکر مه کوئ. دومره یعنې زه پوهېږم چې تاسو شکمن یاست د جګړې له امله، خو په دې باندې باید هم کار وشي چې اول انسانیت ته ګورئ. که انسانیت وي د هر ملک څخه چې وي هغه شاید انسان وي، شاید هم جاسوسان وي چې افغانان وي. نو انسانیت ته باید وګورئ. بس تاسې په پښتونولۍ کې دکتورا شروع کړې ده، فکر کوم همداسې وه. دا کوم پوهنتون نه دکتورا کوئ پښتونولۍ باندې؟ پوهنتون کې زما پوهنتون انالکو ده. نو د کوم انسټیټوټ کې چې زه تدریس کوم د مشرقي ژبو او تمدن انسټیټوټ په پاریس کې زه هلته دکتورا کوم. او په پښتونولۍ باندې؟ په پښتونولۍ باندې او په مدرنیزم باندې. او واو، ډېر ښکلی. راځه ځینې نورې پوښتنې به درنه په دې برخه کې وکړو. د نړۍ کې د پښتنو په اړه ډېر زیات بېلابېل نظریات دي. چا چې په پښتنو کې کار کړی، چا چې په پښتنو باندې تحقیقات کړي. دوی ټول جالبې خبرې کوي. څوک دوی ډېر بد خلک بولي، څوک یې یاغیان بولي، څوک یې ډېر زیات خواږه بولي. قبایلي ذهنیت باندې هم خبرې کېږي. دا پښتانه په خپله کتلي دي، دلته دې هم کتلي، افغانستان کې دې هم کتلي. دا څنګه خلک دي ستا له نظر؟ اول انسانان دي. نو زه همیشه داسې وایم چې موږ همیشه د دوه کسانو ترمنځ کوشش کوو چې فرق وګورو. بالکل. یو شی زه تاسو ته وایم که چیرې موږ زما ډي ان اې نیسو او ستاسو ډي ان اې نیسو، تاسو نارینه یاست، زه ښځه یم، زه د فرانسې څخه یم، تاسو د افغانستان څخه یاست. زموږ تر ډي ان اې که موږ د ډي ان اې پرته کوو 99% کما 99 یو شان دي. نو که چیرې تاسو غواړئ کولی شو د دغه فیصدي په اړه خبرې وکړو. خو یعنې کوم شی چې ما لیدلی دي چې په پښتانه لکه فرانسویان لکه هر انسان بعضې ښه سړیان یا ښه ښځې دي، نور بد چلند کوي، بعضې ښه چلند کوي، بعضې بد چلند کوي، بعضې نارینه دي، بعضې ښځې دي. خو په عمومي توګه رښتیا ده چې هغوی میلمه پاله دي، معمولا دومره ژر غوسه نه کېږي، یعنې غوسهناک دي خو خپله غوسه نه ښیي او په ارامۍ سره خبرې کوي. نو دا شی مې لیدلی دي په عمومي توګه په دې ټولنه کې. دا صفاتونه دي چې باید ووایو. او که چیرې زه وایم چې په کومه برخه کې پښتانه باید کار وکړي، زه به وایم چې بعضې یعنې معمولا ما ډېر ولیدل چې هغوی غوږ نه نیسي، دومره غوږ نه نیسي. هغوی ته پرېږدي چې ته خبرې وکړي خو ستا خبرو ته غوږ نه نیسي. او لږ څه هم
یعنی ډېر د اروپي شیانو لپاره دروغ وایي. یو مور خپل ماشوم ته دروغ وایي، یو پلار یو میره خپله ښځې ته دروغ وایي، ډېر مهم شیانو لپاره نه. او دا زه فکر کوم چې دا پکار نه دی چې لږ څه هم څوک دوه مخي شي. هغه کولی شي ووایي چې زه د دې شي سره موافقه نه یم، او که چیرې په رښتوانۍ سره خبرې کوي، زه فکر کوم چې دا به هم اسانه وي چې هغوی بد نومونه لري. او د پښتنو دودونه کم ډېر بد درته ښکاره شول، کم ډېر خواږه درته ښکاره شول؟ موږ ډېر جالب دودونه هم لرو که نه. مثلا یو زموږ ډېر ښایسته دود دا دی چې کله هم کار کوو، یو کار ضروري وي، ټول قوم راپاڅېږو، هغې ته اشر وایو، په اشر باندې کوو. یا مثلا د دوو قومونو ترمنځ دښمني، بیا موږ د هغوی ترمنځ تیږه ږدو. تیږه معنا دا ده چې ورته وایو تر څو چې فیصله نه شوي تاسې به یو بل باندې جنګ نه کوئ، اوربند غوندې. نو کوم دودونه درته ډېر ښه ښکاره شو، کوم درته ډېر بد ښکاره شوي؟ نو کوم یو چې تاسو ویلي دي رښتیا ده چې په ټولنه کې یعنی د ټولنې احساس دی، څوک د بل چا سره مرسته کوي د ضرورت په صورت. یعنی کله چې دوه کورنیو ترمنځ کې یو مشکل پیښیږي، یو جګړه راځي یا مجلس جوړیږي تر څو چې مشکل حل شي، او هم سخت د ټولنې یو احساس دی. نو دا د ښه دی، لکه مخکې چې ما هم ویلې وو، میلمه پالنه هم مهمه ده. نو دا او هم اشر او نور شیان چې یعنی دا کله چې ټول کسان یو ځای کې کار کوي دا ډېر ښه شی دی. او کوم شیان چې زه فکر کوم باید پښتانه لږ څه باندې کار وکړي، هغه کارونه دي چې په پښتونولي کې دي او چې د اسلام په خلاف دي. بعضې شته دي او په دې شیانو باندې دا کار باید وشي، ځکه چې یعنی دا ډېر اسانه، څوک چې مسلمان وي کله چې د هغه په رواج کې بعضې شیان وي چې د اسلام سره سمون نه خوري، ویل کېږي چې دا شیان باید پرېږدي. نو مثلا میراث د ښځو لپاره ډېرې ښځې میراث ته نه رسي، هېڅ شی په میراث کې نه پاتې کېږي هغوی ته، ځکه چې په پښتونولي کې ویل کېږي چې نه، ښځو ته اسلام دا حق ورکوي. نو دا مثلا په دې باندې باید کار وشي. او هم په څه شي نور باندې یعنی کله چې یو ښځه بدل ته ورکول کېږي، نو دا هم نه کېږي. دا بدل په اسلام کې دا شی نشته. اسلام تاسو ته زده کوي چې تاسو باید بخښنه وغواړئ او بخښنه. نو داسې شیان مثلا دا ډېر مهم دي تر څو چې ورځ په ورځ یعنی هر څوک خپل حقوق ته لاسرسی ولري. ډېره مننه. زه چې تاسې ګورم ډېر کلک، هر وخت چې زه تاسې ګورم ډېر کلک پړونې په سره وئ، او نور هم درنه خبر شوی یم چې ستاسې ژوند کټ مټ د پښتنو په رقم دی په فرانسه کې. آیا تاسو خپله ستاسې خپلوان تا د یوې پښتنې په سټایل کې دا اوس چې کوم سټایل دې کړی دی خوښوي دي که نه؟ نو زما خپلوان یعنی فرق لري. یعنی معمولا هغوی یعنی خلاص ذهني دي، نو هغوی پوښتنې کوي چې د افغانستان په اړه، زما د ژوند په اړه ډېرې پوښتنې کوي. زه چې هم یعنی زما کورنۍ اول دومره خوشحاله نه وه د دې شیانو سره، خو اوس چې هغه پوه شوه چې کوم فکرونه، کوم نظرونه، کوم هدفونه چې زه لرم یو شان دي، هغوی لږ څه ارامه شوي دي، خو وخت ونیوه چې بلد شي. او زه هم تاسو پوهېږئ زه هم فرانسه کې یم، او فرانسه کې موږ لږ څه محدودیت لرو بعضې وخت. نو زه چې مثلا کار ته ځم، زه همداسې کار ته نشم تللی، اجازه مې نشته. نو زه هم باید د خپلې تورنۍ سره عادت ته شم. یعنی زه کولی شم بعضې شیان اجازه نشته، نو زه هم باید دغه محدودیت قبوله کړم. صحیح. ساره جانې دا د پښتنو خوراکونه ډېر جالب وي که نه؟ تاسې به وطن کې افغانستان ته تللي یاستئ، لیدلي به مې. تاسو دا د پښتنو کوم خواړه خوړلي دي، کوم دې ډېر زیات خوښ شوي او کوم یې پخپله جوړولی یا پخولی شي؟ ما تاسو پوهېږئ ما 3 کاله په افغانستان کې ژوند وکړ. نو یو وخت و چې ما د سهار لخوا، د غرمې لخوا او د ماښام لخوا افغان ډوډۍ خوړله.
هغه وخت یعنی کوم شیان چې زما ډېر خوښېږي تاسو شاید حیران شئ خو دا ساده خواړه دي یعنی نه دغه شیان چې تاسو د میلمنو لپاره پخوئ لکه کابلي پلاو او کباب دا دومره نه کوم شیان چې زما خوښېږي لکه پالک دي لوبیا او یو شی زما تر ټولو ډېر خوښېږي د کادو دی چې په داش کې پخېږي خو متاسفانه دا شیان څوک چې میلمه وي نو هېڅوک دا شی نه پخوي هغوی ته ځکه چې ساده خواړه ده او دا شی هم پخولی شم او وریجې او نور شیان هم پخولی شم موږ غوړ ډېر کاروو ډېر زیات غوړ کاروو رښتیا په دې خاطر فکر کوم چې دا ترکاري زما خوښېږي ځکه چې په ترکاري کې دومره خواړه نشته صحیح طبعا ساره جانې پښتو موسیقي به هم اورئ زموږ په موسیقۍ کې په پښتو کې د چا سندرې خوښوئ د پښتنو د موسیقۍ کومې آلې درنه زړه وړی دی چې غواړي هر وخت هماغه موسیقۍ آله وغږېږي او ته یې واورې رښتیا یو وخت به ما ډېر د پښتو موسیقي واورېده بیا لږ څه کم شو بیا شوق ماته بیرته راځي معمولا جاود امرخیل زما خوښېږي د غني خان غزلونه هم نو او نور نور یو پاکستانی سندرې پښتون علي بابا خان واو هغه پښتون دی هغه د کوم پښتون دی خو پاکستان کې ژوند کوي مطلب دا جرمني کې ژوند کوي رښتیا سمه ده نو بخښه څوک نور بلاول سعید بلال خټک دا زما خوښېږي دغه کسان زما خوښېږي معمولا صحیح او موسیقي کومه آله دې خوښېږي ډېره پښتو کېدای شي ستار کنه دا د فرانسې خلک ډېر زما دلته دوستان دي د فرانسې هغوی یو ورځ ما ورته یو موزیک پلی کولی انوشکا شرما نو زه اریان ورته پاتې شوم ما ویل څنګه وایي موږ خو ډېره کلاسیکه موسیقي اورو د شرق نو د ستار هغه هم ستار غږوي زه فکر کوم چې ستاسو د ټولو ستار خوښېږي خو چې دا ژبې کنه کېدای شي ځکه چې زما اصلي وظیفه دا ده زه مخکې انجینره وم د موسیقۍ د کلاسیکي موسیقۍ لپاره نو کېدای شي چې په دې خاطر ستار زما خوښ شي صحیح او د افغانستان کې تا له ډېرو پښتنو ښځو سره لیده کاته کړي که نه زموږ د پښتنو ښځو وفا ډېره مشهوره ده یو عادت یې دی که نه د دوی کوم جالب عادتونه تا په نورو انسانانو کې په اروپا کې ونه کتل رښتیا ده چې ما د ډېرو ښځو سره خبرې وکړلې مختلف شیان مې لیدلي دي اول دغه ښځې چې ما ولیدل هغوی معمولا بیخي با ایمانه دي او همیشه څنګه ویلی شم د خیر غوښتونکي دي هغوی همیشه غواړي چې خیر وکړي چې ښه کار وکړي او ښه اخلاقي ارزښتونه لري او زه هم په دې وایم چې فکر کوم چې ډېر نارینه باید د خپلو ښځو څخه د اخلاق څخه ډېر شیان زده کړي او هغوی هم یو شی ولیدل هر څوک چې و زړه یې کېږي چې نوي شیان زده کړي هغوی ډېرې پوښتنې کوي هغوی لیواله دي غواړي پوه شي دنیا پوه شي څنګه کار کوي دا خو ولې او ډېرې ښځې تاسو پوهېږئ خصوصا پښتانه متاسفانه مکتب نه دي ویلی خو ډېرې هوښیارې دي او ما هم بعضې ښځې لیدلې دي چې تعلیم یې نه دی کړی خو د نارینو څخه ډېرې هوښیارې دي چې مکتب یې ویلی دي خصوصا په اروپا کې زه ډېرې ښځو سره مرسته کوم زه ورته زده کوم چې دا اداري کارونه څنګه کار کوي تاسو باید داسې وکړئ ماشومانو لپاره داسې 3-4 میاشتو کې هر څه زده کولی شي که څه هم په ژبه باندې نه پوهېږي او تعلیم یې نه دی کړی په پروسه باندې پوهېږي او نارینه بیره یې نشي کولی نو زه همیشه پاتې کېږم چې دا ولې او زه فکر کوم چې ځکه چې هغوی بیخي مغرور نه دي نو په دې خاطر هر څه زده کولی شي ډېر جالب له پښتنو ښځو سره دا د لیدنو کتنو کومه ډېره جالبه خاطره لرئ چې افغانستان کې دې لیدلي یا دلته یې لرلي 2-3-4 خاطرې راته ووایئ څه ته ویلی شم یو ورځ یعنې کیسې مې ډېرې دي نو نه پوهېږم کوم یو به ستاسو خوښه شي خو یو شی زما لپاره هر وخت چې زه په دې باندې فکر کوم یعنې زه احساساتي کېږم یوه ښځه زه پېژنم تېر وخت چې زه افغانستان ته تللې وم موږ یو ځای کې وو موږ کابل کې وو او میره یې په یوروپ کې ژوند کوي نو میره یې ورته زنګ وهلی و
بیا تلیفون ښکته شو، بیا هغه زما طرف ته راغله او هغه ماته داسې کته او غوسه وه په ما باندې او زه نه پوهېدم چې ما څه کړی دی او بیا هم هغه هم خفه وه او هغه وایي چې ساره کاشکې تا غوندې مې مکتب ویلی وه، کاشکې دنیا مې لیدلی و. خو ما وایي چې زما مسؤلیت نه دی، زه هم غواړم چې ته دنیا ووینې، خو ما څه کړی دی. بیا چوپ شوه او بیا وایي چې ته پوهېږې اوس خاوند مې ما ته زنګ ووهه، هغه وایي چې ته هېڅ جالبې خبرې نه کوې ځکه چې دنیا دې نه ده لیدلی، دا فرانسویان چې دي هغه یې دنیا لیدلې دي، موږ چې خبرې کوو دلچسپ دی. او زه بیخي هغه ماته ویل چې ساره هغه ولې ما نه پرېږدي، هغه غواړي چې زه تا غوندې خبره وکړم خو ما نه پرېږدي چې زه تعلیم وکړم او چې زه دنیا ووینم. نو دا زما زه فکر کوم چې دا ډېر مهم دی چې دغه ښځو ته دنیا ووینه د هر چا لپاره به یو پرمختګ وشي ځکه چې میره هم به خوشحاله شي چې خپله ښځو سره خبرې وکړي. بالکل بالکل. زما د غونې راځي، غونې زیږېدل پېژنې دا د بدن ویښتان چې په ځینې کیسو باندې ودرېږي نیغ نیغ. ساره جانې اوس چې تاسې پښتو یاده کړې ده، کله دې فکر کړی ده چې که زه په افغانستان کې زیږېدلې وای نو دا به د قسمت ښه فیصله وه یا به خرابه فیصله وه؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. یا ما په ژوند کې دا پوښتنه ځان سره نه وه کړې. نو تاسو پوهېږئ موږ څوک نشي انتخابولی چې چېرته پیدا کېږي او په هر ځای کې ښه او بد دی. زه فکر کوم که چېرې فرانسه کې زه د ډېرو کې کلي څخه یم، زما په کلي کې 200 نفر اوسېږي. نو که چېرې افغانستان کې داسې کلي کې پیدا شوی وی فکر کوم چې نه به مې تعلیم کړی وی، نه به مې مکتب ویلی، نه به مې سفر کړی وی. نو کوم امکانات چې زه دلته لرم په افغانستان کې ما به د امکانات نه درلود. خو افغانستان کې د کورنۍ اړیکې ډېرې کلکې دي د فرانسې په نسبت. نو دلته په فرانسه کې زه چې یو مشکل لرم، هر مشکل چې وي زه باید یې یوازې تېر کړم. څوک به راسره مرسته ونه کړي، نه ورور مې، نه پلار مې، نه مور مې. یعنې مهربانې خبرې کولی شي خو داسې به نه وي لکه یو پښتو ټولنه چې در سره مرسته کوي. نو او یعنې موږ په دې خاطر سخت د یوازیتوب احساس لرو چې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دومره ډېر کسان دا احساس ولري. نو هر کلتور خپل ښه او بد لري، کاشکې د هر کلتور څخه د ښه برخې اخیستلی شو. په اروپا کې پښتانه د افغانستان له پښتنو سره فرق لري؟ تا ولیدل دوی خو دلته راغلي دي، تاسې هم د پښتونولۍ او مډرنیزم باندې بحث کوئ که نه، تحقیق کوئ. نو دوی مډرن شوي دي که نه سوچ او خیال لا هم د افغانستان؟ دوه شیان. اول زه فکر نه کوم چې مدرن کېدل یعنې غربي کېدل. دا مدرن کېدل نه غربي کېدل د معنا نه دی، ځکه چې مختلف عادتونه دي. موږ کولی شو په افغانستان کې ژوند وکړو او ډېر مدرن شو، او موږ کولی شو په یوروپ کې ژوند وکړو او ډېر شاته پاتې شو. که فرانسویان وي که پښتون وي هر څوک چې وي، بعضې فرانسویان بیخي مدرن دي او بعضې افغانان افغانستان کې ژوند کوي او ډېر مدرن دي. خو د پښتنو په اړه زه څه شي ویلی شم؟ زه به ووایم چې زړه یې کېږي چې شیان زده کړي، زړه یې کېږي چې د دغې دنیا څخه د نوې تجربه ولري. خو تر اوسه پورې احساس مې دا ده چې ډېر کم کسان په تعلیم باندې دومره ارزښت ورکوي. هغوی فکر کوي چې مدرنیزم دا دی چې زه یو جین اغوندم، زه ټیشرټ اغوندم، زه عطر اچوم، زه داسې عکسونه اخلم. دا مدرنیزم نه دی. مدرنیزم یو فکر دی، یو نظریات دی، او دا یو غربي نظریات نه دی. اسلامي مدرنیزم شته، مشرقي مدرنیزم شته. نو که چېرې دا مدرنیزم ته فکر وکړو، بعضې خلک ډېر وطني جامې اغوندي خو ډېر مدرنیست دي. نور شته دي او زه خصوصا ډېر پښتانه وینم اوس په فرانسه کې چې فکر کوي چې زه غربي شوی یم یا زه مدرن شوی یم ځکه چې زه کالي اغوندم. زه داسې کالي اغوندم، زه هم مدرنیسته یم خو که څه هم حجاب اغوندم که څه. نو جامې او مدرنیزم
ډېر فرق لري زما په نظر. او دا یو پښتنو ښځو په اړه خو د خاطره وویله څو ورځې وړاندې یو بله فکر کوم برټانوي نجلۍ وه سیلاني وه افغانستان ته تللې وه بیا ورنه پوښتنه وکړه چې افغانستان نارینهو نه د جالبه خاطره څه ده وایي چې 1,000 نه زیات واده وړاندیزونه راته وشول نو پښتنو نارینهو نه د دوی سره لیدنو کتنو نه ستا کومه جالبه خاطره په یاد ده؟ یعنی کوم شی چې زما یعنی تاسو پوهېږئ زه فرانسوۍ یم که څه هم زه پښتو خبرې کوم که څه هم زه د پښتو کلتور سره ډېره زیاته مینه لرم د نارینو په سترګو کې زه به همیشه یو بهرني پاتې شم او ما نه د ښځو په توګه ګوري نه د نارینه په توګه ګوري یعنی زه لکه یو دریم جنس یم او په دې خاطر ما ډېر کسان ولیدل اول زه ډېره خفه شوم په دې شی باندې خو بیا زه پوه شوم چې د هغوی لپاره ډېر کسان ماته ډېر احساساتي کیسې وایي هغوی ماته خپل غم وایي او چې زه داسې مشکل لرم په کور کې یا زه احساساتي کېږم دا شاید ما درد کوي او زه هېڅوک نه لرم چې خپل غم ته ووایم او زه فکر کوم چې یو شی چې ما ولیدل ځکه چې موږ همیشه وو چې پښتانه کلک خلک دي پښتانه داسې دي غرونو څخه دي نه یعنی پښتانه ډېر احساساتي کسان دي خو متاسفانه د پښتو په کلتور کې کوم ځای نشته تر څو چې هم نارینه او هم په یو اندازه ښځې خپل احساس ویلی شي او زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې په دې باندې یعنی احساس ویل یو شکر دی ځکه چې دې کسان دومره کسان هغوی خپل غم ځان سره ساتي بیا مریضېږي انسانیت دا دی چې تاسو خپل احساس وښایئ دا یو کمزورتیا نه دی تاسو پوهېږئ پیغمبر هم ژړل هغه هم خپله ویره بښودل نو ډېر تر ټولو تاسو پوهېږئ همیشه موږ وایو چې افغانستان کې جګړه شته افغانستان کې داسې مشکلات دي تر ټولو غټ مشکل دا دی چې کسان خپل احساسات نشي څرګندولی زما په نظر صحیح او د پښتنو د ژوند محرومیتونه بیخي ډېر دي ساره جانې دلته دې مو لیدل هلته دې مو لیدل ته خپله د پښتنو کوم محرومیت ډېره زیاته ژړولې چې دا څه رقم قوم دی دومره سخت محرومیت سره مخ وي یعنی شاید بیا تکرار کم خو زما په نظر امکان یعنی هغوی تر اوسه پورې دا امکانات نه لري چې شتون ولري یعنی چې خپل نظر ووایي په لوړ اواز چې خپل احساس وښایي چې زه داسې فکر کوم زه داسې غواړم زه خپل ارمانونه لرم او زړه مې کېږي چې داسې وکړم یعنی په هر کورنۍ کې هغوی دا امکان نه لري چې ووایي چې زه غواړم دا زده کړې وکړم زه غواړم په دې ښار کې اوسېږم زه دا تر څو چې یعنی خپل هغوی مجبور دي چې خپل ارمانونه ځان سره وساتي او ساره جانې آیا طالبان دې له نږدې نه لیدلي دي نږدې وختو کې افغانستان ته تللي یعنی مخکې تاسو پوهېږئ چې زما کار په سره صلیب کې و نو د 2021 کال نه مخکې زما کار داسې و چې زه بندیخانو ته تلمه نو هلته مې هم د طالبانو سره خبرې کولې او وروسته کله چې هغوی کابل ته ورسېدل نو هغوی سره مې هم مجلس درلود نو بلکل د ډېر نږدې څخه مې لیدلي دي کله چې ما کار کولو او وروسته هم کله چې زه په خپله تلمه ما به ورسره خبرې کولې دوی کې زیاتره یې پښتانه دي دوی له نورو پښتنو سره څه فرق لري نارینهو سره اول انسانان دي ځکه چې ډېر کسان وایي چې نه حیوانان دي بلا نه انسانان دي او هغوی هم خلک دي چې لکه نور پښتانه د تاوتریخوالۍ او د سخت مشکلاتو له امله یعنی سخت مشکلات تیر کړي دي ډېر کسان د کلید څخه دي چې تعلیم یې نه دی کړی او په دې خاطر دومره احساس یې دومره سخت و چې هغوی ډېر خوځناک شوي دي نو رښتیا دا ده چې دا عادي خبره ده چې ټول پښتانه د هغوی د ایدئولوژي سره موافق نه دي دا یعنی یوازې بعضې میډیا داسې وایي خو هېڅوک یعنی څوک چې څېړنه کوي څوک دا فکر نه لري او
زه فکر کوم چې یعنی ډېر شیان باید چې باید زما شخصي نظر دا ده چې باید ورسره خبرې وکړو تر څو چې مشکل حل شي، تر څو چې که څه هم څوک ورسره موافق نه وي، کله چې د چا سره تاسو یو مشکل لري تاسو باید خبرې وکړئ بالکل تر څو چې مشکل حل شي. او هر څومره دشمن چې وي، کله چې په یو کورنۍ کې یو مشکل وي، میره او ښځه ترمنځ که چیرې هغوی خبرې نه کوي د مشکل نه حلیږي. بالکل. او بعضې وخت ډېر وخت نیسي. نو زما نظر دا دی بالکل فرق شته، یعنی ایدئولوژي او د نورو د بعضې پښتنو ایدئولوژي ډېر فرق لري، خو فعلا زه څوک نه پېژنم چې جګ شوی دی وایي چې زه دا شی غواړم افغانستان لپاره او زه کار کوم په دې باندې. تر اوسه پورې څوک نشته. صحیح. یو پوښتنه مې باید مخکې کړې وای، خو اوس به درنه وکړم. دا ستا پښتونواله باندې تحقیق دکتورا پی ایچ ډي دا څه وایي چې د پښتنو کومې ښېګڼې داسې شته چې هغه نورو قومونو ته باید سرایت وکړي؟ شته داسې ښېګڼې پکې؟ ښېګڼې څه معنا؟ ښېګڼې معنا داسې کوم په دې ټولنه کې ښه شیان څه دي چې نورو قومونو کې هم باید وای؟ میلمستیا، غیرت، دا باید وساتل شي او نور قومونه باید د دې شیانو څخه زده کړي زما په فکر. صحیح. او رښتینولي یعنی معمولا د پښتونولۍ پښتونولۍ ارزښتونه 80% ښه دي، 80% هم د اسلام سره سمون خوري او دا دنیایي ارزښتونه دي. صحیح. ساره جانې د پښتو یادولو طبعا په افغانستان باندې ډېر مین کړي یاستئ. د ستاسو ټولو خبرې همدغه یوه دغه دا وه چې افغانستان سره مو ډېره مینه ده. افغانستان کې له سیاسي پیښو یا پخوا د دې نه مخکې چاودنو، مرګ ژوبلو او جنګونو نه خبرېدئ، بیا مو څه احساس کوو؟ نو زه چې تاسو ته حقیقت وایم، اول وخت چې ما پښتو زده کوله ما دومره رسنیو ته نه کاته او هغه وخت په پښتو باندې زه نه پوهېدم. نو په فرانسه کې په رسنیو کې د افغانستان د پیښو په اړه څه چې نه راته، یعنی کله نه کله چې یو غټ برید وه، کله چې یو غټ زنګمرګي وه، بیا یو مکالمه وه، خو ما دا شیان نه لوسته. او بیا زه کله چې پښتو ژبه مې شروع کړې ده، له دې نه وروسته ما بیخي تاریخ زده کړی ده او ما د سیاسي په اړه هم ډېر مقالې ولوستلې. کوم احساس چې ما درلود، یعنی څنګه تاسو ته ووایم چې زه همیشه حیران پاتې شوم، نه یوازې په افغانستان خو په عمومي توګه تر اوسه پورې زه نه پوهېږم چې ولې تاوتریخوالی شته. زه تر اوسه پورې نه پوهېږم. زما لپاره وهل او وژل یو کمزوري دی، نه یو وخت دی. او څوک وهي، څوک چې هغه یعنی یو کس چې زورور وي، هغه کس دی چې خپل احساس کنټرولولی شي، چې غوسه ناک شي څوک نه وهي، چې غوسه لري څوک نه وژني. نو تر اوسه پورې زه بیخي پوه نه شوم، ځکه چې دا زما لپاره سخت د اخلاقي ارزښتونو په خلاف، د اسلام په خلاف دي. نو زه یوازې حیران پاتې کېږم چې څنګه کېدای شي چې یو انسان دومره ککر ولري چې هغه ځان نشي کنټرولولی، چې هغه هېڅ ویره ونه لري چې په آخرت کې به څه پېښ شي. صحیح. او ساره جانې پښتانه په کرکټ سپورټ کې که نه سپورټ خو به ګورئ، په کرکټ کې ډېر مخ ته تللي دي. دې خبرې سره دلچسپي لرئ د پښتنو لپاره کرکټ تعقیبوئ؟ څوک مو پکې لوبغاړی له منځه خوښېږي که نه؟ ما څو ماچونه کتلي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه زه د کرکټ په قوانینو باندې هېڅ نه پوهېږم. څو ډېر کسانو راته وویل چې داسې دی، دا مچ، دا لوبه خو داسې کوي، دا لوبغاړی ډېر وخت یې تېر کړی دي. زه نه پوهېږم چې هغوی ښه استادان دي، زه فکر کوم، خو زه ډېر خراب شاګرد یم. نو هر څومره چې څوک ماته وایي چې څنګه کار کوي، سر مې نه خلاصېږي. نو په دې خاطر زه نه تعقیبوم. خو یو شی زما خوښېږي په کرکټ کې دا دی چې کله چې د کرکټ یو لوبه وي، ټول افغانستان بیا د یووالي احساس لري او دا زما خوښېږي. واه ډېره زیاته مننه. ساره جانې شاوخوا وایي چې دا پښتنو کې ډېر جالب متل دی، وایي خربوزه د خربوزې نه رنګ اخلي.
معنا خوږلک اخلي نو ډېر خوند یو بل سره ویشي. شاوخوا فرانسوي دوستانو درنه پښتو زده کړې ده یا نورو فرانسویانو سره مرسته کوي چې ژبه زده کړي؟ کوم کتابونه دي لکه چې لیکلي زه خبر یم تدریس؟ نه تر اوسه پورې مې کوم کتاب نه دی لیکلی تر څو چې فرانسویان پښتو ژبه زده کړي. دا پلان مې شته دی خو تر اوسه پورې مې دا کار نه دی کړی. ما برعکس د پښتنو لپاره یو کتاب جوړ کړی دی تر څو چې فرانسوي ژبه زده کړي. او د ژبې د زده کولو لپاره هو یعنی ډېر کسان زه پېژنم هغوی ماته زنګ وایي سره زه غواړم چې پښتو ژبه زده کړم. زه فعلا شخصي درسونه نه ورکوم خو زه ورته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ په پوهنتون کې شامل شئ ځکه چې د ثبتولو پروسه دومره اسانه نه ده. نو زه همداسې کسان راټولوم او پلان مې دا ده چې د انشاءالله د سپتمبر په میاشت کې عادي کورسونه شروع شي د هغو کسانو لپاره چې غواړي پښتو ژبه زده کړي حتی تر دې چې یو مکمل لایسنس بیچلر وکړي په پوهنتون کې. صحیح. ساره جانې وروستی یو پیغام به پښتنو ته لري؟ ما په دې باندې فکر نه ده کړی. څه پیغام چې همیشه ډېر مهم دی چې تاسو مبارزه وکړئ تر څو چې خپل کلتور په سمه توګه وپېژندل شي او د دې شي لپاره بهرنۍ ژبه زده کول مهم دی تر څو چې نه یوازې زه خو تاسو هم په نورو ملکو کې د خپل کلتور په اړه هم په بهرنیو ژبو خبرې کولی شي ځکه چې زه نه غواړم یوازې پاتې شم چې دا کار وکړم 20 کالو لپاره. هم مرستې ته اړتیا لرم. ډېره زیاته مننه. ژوند دې نیکمرغه، کور دې ودان چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړي. ډېره مننه. کور ودان. مننه. خدای په امان.